د اردو عسكر اوس حقایق درک کړل. د اردو عسكر په دې پوه شو چې طالب پنجابی نه ده، د دې هیواد اصلي بچی ده. په مزار کې پنجابی څه کوي، په تخار کې پنجابی څه کوي، په قندوز کې پنجابی څه کوي، په بدخشان او په پنجشیر کې پنجابیان څه کوي. دا د همدغه هیواد بچیان دي، دا د همدغه غیږې نه روزل شوي اتلان دي چې د دې فاسد نظام په وړاندې باندې درېدلي دي. زیړه پټکۍ به دې وهلي، پټو به دې له سره تاوه کړي، واز واز به ګرځې. ملک صاحب ده، د ملک صاحب به 2 زامن په کمپاین کې وي، د ملک صاحب به 2 زامن بل د ملکانو د بعضې خبرې پرون په پکتیا کې ځینې ملکانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې بمبار وکړي. ګورئ دا به د تاریخ داغ د تاسو په تندي باندې دا خبره رابانیم کړې وه. که په زرګونو بمونه په طالبانو باندې وغورځول شي، خو طالب ګوره ماتیږي نه. دا منم چې طالبان به شهیدان کې، خو ماتولی نه شي. طالب لا ګړندی کوي، لا یې قوي کوي، لا یې پیاوړی کوي. په دغه 20 کالو کې ملک صاحب چې کوم وحشتونه او ظلمونه وشول او تا لکه د خوږ غوندې غټه پټکۍ وهلې وه، په وزارتونو د چکرې وهلې، نور هغه وخت نه ده. طالب دې ته مه مجبوروه چې نور د تا په مرۍ باندې چاړه کېږدي. دې ملت ته د وژلو لارې مه برابروه. دا خبرې مه کوه چې د کابل اداره د بمبارو کې، د کابل اداره کومه صرفه نه ده کړې. د کابل اداره تر خپلې وسې پورې خلک وژلي دي. د کابل بدنام او چورواک او بلواک ادارې امریکا او ناټو دلته خپل ټول زور ازمایي کړې ده. د طالب د ماتولو لپاره له یو حربې نه دریغ نه ده کړی. ټول هغه مهلکې سلاګانې چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې او د دوی د بادارانو په لاس کې وو، دلته د طالب د ځپلو دپاره استعمال شوي دي. دا چې طالب نه ده مات شوی هغه بیله خبره ده، لیکن تا د طالب د ماتولو په خاطر باندې 42 هیوادونه دلته راوستي وو. تا د طالب د ماتولو په خاطر باندې B-52 تیارې راوستي وې. د امریکا سمندري او بحري او مهرین او پلانکي ځواکونه دې راوستي وو. دلته د طالب د داړلو په خاطر، د دې ملت د ورانولو په خاطر باندې صلیبي یرغلګر راوستي وو. ملک صاحب ته به ویده، ته اوس دا وړې خبرې، دا غټې خبرې په دې وړې خوله مه کوه. بلا دې په دا زیړه پکړۍ سه بې غیرته سړیه. دغه وحشتونه چې دا 20 کاله کمپاینیانو په همدغه پکتیا او پکتیکا او خوست کې وکړل، لا تر اوسه د تا زړه نه دی یخ شوی. ته به څومره نور طالبان ووژنې، ته به څومره نور کلي وران کې. په داسې حالت کې چې صلیبي لښکر درته ګونډه شول، په داسې حالت کې چې د ورځې 20 او 25 ولسوالۍ سقوط کوي، په داسې حالت کې چې طالب ورځ تر بلې پیاوړی کېږي، ته د کابل له ماتې او شړېدلې ادارې نه د لا بمبار غوښتنه کوې. هغه خیانتونه د 20 کاله وکړه. دا فکر مه کوه چې طالب عسکر ته غېږه خلاصه کړې، که هر جرم یې کړی ده نو ته نورم جرأت پیدا کوي د جرمونو سلسله جاري ساتې. دا د دې په خاطر طالب کوي چې مرګ ژوبله کمه شي. دا فکر مه کوه ملک صاحب چې سبا طالب راځي تا به بیا مات کی، ماب به دې کی. سبا به چې طالب راسي ملک صاحب تا به غټه پټکۍ او پټو اغوستی په د طالبانو په دفترونو باندې به ګرځې. په کومو سترګو به بیا ته راځې؟ آیا دغه ویډیو کلیپونه دې نه راځي؟ جناب ملک صاحب چې تا نن غپل په سپینه ګیره باندې د طالبانو پسې خوله خلاصه کړې وه، د کابل ادارې نه د مرستې غوښتنه کوله، د طالب د وژلو او د طالب د بمباردولو درخواستونه دې کول. دا اداره نوره شړېدلې ده. په دې ادارې کې نور توان او جرأت دا نشته چې د طالب په وړاندې ودرېږي. اصلا د اردو عسکر اوس حقایق درک کړل. د اردو عسکر په دې پوه شو چې طالب پنجابی نه ده، د دې هیواد اصلي بچی ده. په مزار کې پنجابی څه کوي، په تخار کې پنجابی څه کوي، په قندوز کې پنجابی څه کوي، په بدخشان او په پنجشیر کې پنجابیان څه کوي. دا د همدغه هیواد بچیان دي، دا د همدغه غیږې نه روزل شوي اتلان دي
چې د دې فاسد نظام په وړاندې باندې درېدلي دي زیړه پټکۍ به دې وهلي پټو به دې له سره تاوه کړي واز واز به ګرځې ملک صاحب ده د ملک صاحب به 2 زامن په کمپاین کې وي د ملک صاحب به 2 زامن په امنیت ملي کې وي د ملک صاحب به ورونه ټول په 01 او 02 قطعې کې ملک صاحب به ملکي کس وي دا کېدلی نشي طالبانو دا مراوله لایف خپرونې ته راسئ مفتي صاحب محترم هم راغلی ده مفتي صاحب محترم ښه داسې نشه لونګۍ ووهه په دې د فتح بهیر کې ماشاءالله څه خوند پرېږدي مفتي صاحب ما پورته کړی نه بل چاته نه ښکارې تنها ما ته ښکارې تر هغو پورې داسې ښه نشه لونګۍ ووهه له خیره سره د فتح روان بهیر هم ډېر خوندور روان ده مهرباني وکړئ لایف خپرونه شیر کوئ مفتي صاحب حبیب الله نوري هغه هم موږ سره په اړیکه کې ده موږ سره ده اوس به یې وروسته به یې راجي کړو دغه ویډیوګانې اچو قاري صاحب هم له خیره سره راسي نو تاسو لایف خپرونه در سره شیر کوئ زر زر شیر کوئ خامخا یې شیر کوئ چې لایف ختم شو بیا راځو چې بیا ختم شو بیا راځو ماته نشته چې څنګه د سنګر مجاهد ماته نه مني دغسې د مطمئنه اوسي چې ورونه یم بس ماته نه منل دي تاسو هلته سنګرونه نیسئ موږ به په میډیا کې درته فتح کوو موږ به د تاسو پیاوړو غږونه د تاسو فتوحات د تاسو لاسته راوړنې د تاسو سرښندنې دنیاوالو ته ښیو چې موږ داسې غازیان لرو د تاسو د هر یو غږ به بدرګه کېږي د هر یو تر څنګ ولاړ یو د هر یو پیاوړي او غښتلي او د ښاغلي غږ به موږ رسوو د تاسو اتلولي به دنیا ته رسوو ورونه یو ځای وګورئ عسکر ورونه وګورئ طالبان ورونه وګورئ ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله 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 ثم الحمدلله ټانګونه وګورئ ټانګونه دا د امریکایانو ټانګونه ماشاءالله غونډه افغانانو ته نن په لاس ورغلل درانو ورونو دغه ته ورباند وایي دغه ته وایي سوله دغه ته وایي وروري دغه ته وایي اتحاد دغه ته وایي افغانیت دغه ته وایي اسلامیت وګورئ سلاګانې غورځي غونډ وایي جنګ نه کوو الحمدلله Alhamdulillah, summa alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. مفتي صاحب مبارک په خیر راغلی الله دې وساتي مفتي صاحب مبارک مفتي صاحب دغه ورځ چې تاسو ګورئ ورځ په ورځ باندې ماشاءالله افغانان هغه حالت ته راځي لکه چې د دې مغه ژوند و یعنی عادي حالت ته راځي ورور دې ورور سره یو ځای کېږي دا هم عسکر سلا پلاس کېدم د طالب ولې نه داسې نه دوست نه څوک ولې د دیموکراسۍ په خاطر او نه څوک ولې د بل شي په خاطر باندې تاسو څه رقم د ارزیابي کوئ مهرباني صاحب زه به دا ویډیو بې غږه کړم تاسو غږیږئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب لایو خپرونې ته په خیر راغلی د ما انټرنیټ کې لږه ستونزه وه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب جنرل صاحب محترم و جناب شاہین صاحب
قاری صاحب اگر باشه جناب قاری صاحب، دیگر مشاهدین به تمام شما سلام خدا تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد بزرگوار یه ولسوالی در قد است، ولسوالی در قد است. در این گوشه که معلوم میشه مولوی صاحب نوردین هستن، والی ولایت تخار، و در کنارشان که میبینیم در صحنه قرار دارند الحمدلله از جمله یکی از مسئولین دیگری ولایت تخار که قاری صاحب اسحاق هستن، اونا قرار دارن این طرف معلوم میشن. و این مشاهده میکنین تانگه ها را و کمانده ها را، اینا همگی منصوبین دولتی ولسوالی در قد ولایت تخار هستند که اینجا تسلیم شدن و آمدن در یک فضای کاملا پرامن، در یک فضای آزاد، در یک فضای برادرانه دست به دست برادر مجاهدین خود میتن و سلاحات در دسته هایشان هستند و مثل یک برادر که برادر خود ندیده باشه و از مدت ها در انتظار ملاقات از او باشه، همینطور با یک دیگر مصافحه میکنن، با یک دیگر تبسم میکنن، خوشی میکنن، مزاح میکنن. متاسفانه مفتی صاحب مولا الله سوار کبیر ته راخ شاهین صاحب محترم، دغه قاری صاحب تاسو نه مهم هیله د چې لایف خبرونه تراشي، لایف در سره خبر کوي د سنگر غازیان او اتلان د دوی لاس تراوړنې د دوی سرکندنې دا باید د تاریخ باب تنه جوړ کو، دوی باید وستایو، دوی په مونږ باندې حق لري. دغه خلک چې دا په سنگر کې دي او خپل د سر په بدله باندې مونږ ته فتوحات راوړي لکه زمریانو غوندې، د دې خلکو ترڅنګ ودرېږئ. ان شاء الله العزیز مونږ او تاسو به د خلکو سره اوږه په اوږه درېږو، د دې خلکو غږ به اوچتو. دغه لاسته راوړنې دغه ټانګونه چې تاسو ګورئ الحمدلله دا په سمت شمال کې د هغه فتوحاتو لړۍ ده چې د دښمن نه لاسته راغلي دي. وګوره د اردو عسکر لکه خپل ورونو سره بېغامه ټوپک هم په اوږه دي ګرځي، دغه عسکر تاسو ته ښکاري، وګوره ټوپک یې په اوږه ده، دغه ټانګونه ورسره د طالبان بد اخلاقي نه ورسره کوي. د اردو عسکرو ته ټولو ته اطمینان ورکوو، نر غوندې راشئ، دا مو خپل وطن ده، نه د تا دن که تاسو دا فکر کوئ چې دا ټانګونه به تخریب شي، نه هېڅکله نه. که تاسو فکر کوئ چې دا اسلحې به ضایع شي، دا به بل چیز نه، دا ټول د دې هېواد دی. په همدغه هېواد کې به ډیپو کېږي، په همدغه هېواد کې به ساتل کېږي، دا د همدغه هېواد سرمایه ده، دا غنایم دي، دا به داسې ساتل کېږي لکه د دې ملت وینه غوندې. نو ډاکټر صاحب ویلې چې زه ټول طالبانو حکومت راشي هر وخت چې وي زه د خپل ژوند، د خپله سرمایه، د خپل هر څه د الله په رضا مصرفوم. یو هاسپیټل په افغانستان کې جوړوم چې په ولسوالۍ کې که په کوم کلي کې ماته کوم تفاوت نه لري، او د یتیمانو او د کونډو د دوی خدمات به پکې کوم فی سبیل الله. الله دې اجر درکړي ډاکټر صاحب ته دې الله تعالی اجرونه ورکړي ان شاء الله چې د اسلامي نظام پر اتک سره به ډېر داسې کدرونه، داسې افغانان چې هغه د اسلامي نظام کې خدمت غواړي او خدمت د زړه د شوق نه غواړي، د اسلام او د مسلمانانو په خاطر خدمت کول غواړي، داسې به ډېر افغانان رامخکې شي ان شاء الله. الله ته مو امید ده چې موږ به یو بسیا، خپلواک، پرمختللی افغانستان ولرو ان شاء الله. ان شاء الله. ازان وکړه بلال آزاد راځي وطن ته، کفار وځي مختور ورور والغی راځي وطن ته، کفار وځي مختور ورور والغی راځي وطن ته. هر زړه زخمي زخمي ده ارمانونه مو نیمګړي، هر زړه زخمي زخمي ده ارمانونه مو نیمګړي، د هر مظلوم د خوږ زړګي پټې راځي وطن ته، هر مظلوم د خوږ زړګي پټې راځي وطن ته. بلال آزاد راځي وطن ته، کفار وځي مختور ورور والغی راځي وطن ته، کفار وځي مختور ورور والغی راځي وطن ته.
یو پاک شرعي نظام به لسپېڅلې ازادۍ ده یو پاک شرعي نظام به لسپېڅلې ازادۍ ده د صیب د ارمانونو یوه لړۍ راځي وطن ته د صیب د ارمانونو یوه لړۍ راځي وطن ته اذان وکړه بلال آزاد راځي وطن ته کفار وځي مخدور ولې راځي وطن ته این نگرانی این دنیا را ور خطا کرده ای طالبا چند موترسایکل گر 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 کرده هر طرف قاری صاحب محترم د ولې تاسو خلک پر خطا کړي دي د څو دانې موټرسایکل سره ګر 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 دو خواته و خواته دغه خلک چغې ووتل اسمان ته دا څه خبره ده دا څه عالم نښلولی مبین صاحب لکه چې قاری صاحب غږ نه لري ګوره مفتی صاحب شما چرا مردم ور خطا کردین قطعی 4-5 دانه موتورسیکل گر 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 او شما نمیبینید که این مارشال پلاستیکی صدایش برآمد